چې لړې دا غمونو په ژوندون یې راخورې دي. خو دا راته و چې دا مټۍ د څه ده؟ بچې دا یو قیدي راغلی و، دا هغه راکړه. قیدي؟ نوم یې راته ښولی و؟ نوم خو یې ښولی و، خو بچې زما دماغ نه ووته څه. بس زه پوه شوم. نن خو څه عجیبه غوندې کار وشو. څلورې زه پرېږده، کیدای شي چې دا زما شک وي. شک؟ زه نه په شک کې واچولم ولې؟ خبره کوه، ما په ازمېښت کې واچوه. مورې زه چې بابا سره لاړم که نه، نو بابا به ما تمانچه راواړوله. وای خدای ډوبه شوم. دا څه ویلې؟ هر یوه د خپلې برخې دانه پورته کوي او هغه پورته کوي چې صحیح په قسمت وي. اخو د بابا جانا دغسې که انسان چې لړې دا غمونو په ژوندون یې راخورې دي. کولا څه دي؟ ما تا سره یو خبره کوله. وایه څه دي؟ زه تا سره ما سره څه مطلب؟ مطلب مې دا دی چې ته او زه دواړه د تره بچي یو او د کالج ملګري خو هم یو. ایله دا دی وې ناصره، تا ته پته نشته چې زمونږه او ستاسو دښمني ده؟ ښکلا ته زما د ترې لورې او په تا مې ډېر حق دی او زه دا غواړم چې زما او ستا تړون وشي چې دا دښمني او تربګني یو بل سره ختمه شي چې موږ یې د یو بل نه جدا کړي. چې دا خبرې بیا ونه کړې. ټکی پوربل او مالی دل هزار او پټ پټ خاندل او مالی دل هزار او پټ پټ خاندل. لالا سړی جوړ کړي پنځه د سارا پتمو او لیلا مې د نیر په غاړه ولیده. لیلا او سترګو کې حیا وا زړه کې محبت ومر ګورو داوا ورد جنت ومر ګورو داوا ورد جنت. پوه شو چې راته ګوري. های پترس راته وکتل او لاړه د نظره پناه شوه. او ومې وی ورته په مخ کې ځې په رستو ګورې شونډې دې سرې سترګې دې تورې شونډې دې سرې سترګې دې تورې. لالا علامې دې ښیي چې زړه نه یې لاسونه ووینځل. ته چې هر څه وی که نه خو خبر رانه نه ده. شاید چې یو ځل څه وویني نو شاید چې وي خو میدان وګټي. خبرې د میدان او د ګټې کې، خو د ټوپک او تماچو سره لوبو کولو والا همیشه په بیلات کې پتاوان کې بچې پتاوان کې. د کتاب ملګرتیا ډېره خوږه ملګرتیا ده، ډېره خوږه بچې. بابا ستا ما سره څه کار دی او زما په اړه خبرې کولې را دانګې؟ یریږم د باندې بچې یریږم. هسې نه ټولو له څه کار وګورې. غلی شه، تا خو راته ټول کور کې خلک لمسولي دي. کله مې د مور غوږونه ډکې او کله مې د پلار. ستا د لاسه خو زه پوزې راغلم نو مشمېره دا وکټې. شاهده بې غیرته، تا ته پته ده چې دا څوک دی؟ او ما ته پته ده چې د یو دوه پیسو نوکر دی. زه یې په توپ ممنونم. بابا شاید کم عقل خر دی نه پوهېږي. بابا معافي کا. ولې به خفه کېږم؟ ناپوهه دی چې پوه شي بیا به نه کوي
نه وکئ بیا. ګلا بچې ته لا تر اوسه پورې نه ویده. او مای ګاډ زه خو ډېر ناوخته شوم. مورې بس ویده کېږم. دا یو چپټر پاتې دی چې دا سټډي کړم. سبا مې ټیسټ دی. ها بچې چې سبق بس کړې نو بیا ویده شه. ډېر ناوخته دی. بیا سهار پاڅېدی نه شي. ها ښه ده مورې. پته نشته چې بلا شو. یا قربانا او دی وشتم پورته د نکړم نو خلق وشتلې او مرغې زرا کزر پورته کوینا. یا قربانا خیر خدای کنه نن دې ډېرې سوي سوي ټپې شروع کړې دي. افشا درېغه چې زمونږ دا دشمني نه وي نو هر وخت په مو یو بل سره د مینې لیدل کتل کېدل او چې نه کېږي نو چې داسې سوي سوي ټپې نه کوم نو څه به کوم. زه ستا په مطلب پوه نه شم. دا ته څوک یاد دی؟ ها ښکلا ښکلا زمونږ د هغې نه لګي. د هغې سوچونه پرېږده. که مور پلار خبر شو نو ډز به دنه پورته کړي ډزه. که د هغوی نه لګي ده خو ښکلا زما دل کې لګي ده دل کې. خلک وایي چې تیر شي هغه هیر شي. زرمینې لورې ته خواړو زما هېرېږې نه بچې. ستا یوه خبره مې یادېږي لورې. یوه خبره مې یادېږي. کلونه تیر شول ستا مرګ راته د پرون مرګ ښکاري. کاش بچې چې ته مړه نه وې بچیا. نمرنین بابا ژوندیم بابا تر څو پورې زه ژوندیم د دې کور نه دې چرته هم نشي تللی. په خپل کې د غوړي او شکرې لورې اوس دا هلکان زلمي شو. ته زما ساجت پاتې نه شو. بس ټیک ده بابا ته لاړ شه. خو راتلو نه مخکې یو کار وکړه. څه کار لورې؟ زما په مرۍ چاړه راکاږه او ما مړه کا ځکه چې ستا نه بغیر ژوند نشم تېرولی. چېرته نه ځم لورې، چېرته هم نه ځم. ستا دپاره به زه په
ازغو ژوند تېرو ازغو. ویساله وروره ویم یو خو زه د مور حیران کړی سم دمغه چې مخې روانم او ایسار یې کو. بابا یا دی یار وروره ته د دې بابا نه اخر لاس ولې نه اخلې یار؟ یار وروره نو د دې بابا ما سره څه کار دی؟ که زه تعلیم کوم او که نه کوم د ده په ما څه؟ تعلیم د بنده نه انسان جوړوي انسان. ځه مړه انسان ګورم به که نه چې ستا نه به راڅنګه انسان جوړوي. ګوره شاهد خان وروره بیا به درنه وخت تېري او ګوتې به مروړې. یار وروره لاسونه به ولې مروړم؟ پلار مې راله ښایسته بنګله جوړه کړې ده عیش به کوم عیش ځکه چې باکبر به عیش کوش که عالم دوباره نیست. خبره دې ټیک ده خو تعلیم یافته خلک همیشه په سکوني. کو تعلیم وکړي نو خو نوکر به شي که نه. کله به د یو خوا بدلي او کله بل خوا. ویم لکه د ملنګانو به کله په یو در او کله په بل در همدغه کار به دي. خو د قلم او د کتاب دوستانه ډېره ښه. یار وروره نن سبا د قلم نه د کلاشینکوف زور دی. خلک د قلم نه د کلاشینکوف نه یریږي د کلاشینکوف نه. تا د قلم زور نه لیدلی شایده. ځه مړه څه به قلم وي او څه به زور وي. زور خو د تورې شپېلې دی چې ډس کوي او نښه ولي نښه. خو زه تا سره اتفاق نه کوم. یار وروره که ته ما سره اتفاق کې او که اتفاق نه کې تا هغه سندره نه ده اورېدلې؟ کومه سندره؟ جنکې ډلې ډلې لاړې جانورې لیلو مازدیګر دینا منګي راواله زر کې برګو در لزونه مازدیګر وای لیلا مې یاد شوې ده لیلا. ورځه ورځه ناوخته کېږي در باندې. پسې پسې راځي ته شرمېږې نه؟ دې کې د شرمېدو څه خبره ده خو لار ده هر قسمه سړی ورپسې راځي اسیر یې تندې بوټ نیولي څه چل دی؟ دا سړی ما تنګوي چېړي مې. و ظالمه تا ته ځان په دې حرکت باندې بد نه ښکاري؟ ستا سره ما معلوم ده ته بیا څه نه غوسه کېږې؟ ما خیال ته جوړې په دې ژبه نه پوهېږې اوس پرې په دې ژبه زه پوهېږم. ما داسې یو نه کې بس همدغه ولګېږه. ما خو شته خو تا رانه بچ کو. ورور مې وایي چې زور په قلم کې دی زور په دې کې دی په دې کې. شیرازه راله دا ده نه مړه دا خو یې ملګرې ده. مړه ما خو ویل که دا ده ځان ته ساتاش نه بلې ورځ مې یو هلک والیو. ښه بیا خو د نر لور ده د نر. او رابعه ښکلا خو دې نه ده کتلي چېرته؟ هغه د چمن کې نه سره. اوکې تھینک یو. بیخ دې اوسې د دې هلکانو چې خلک په یو کې نه پرېږدي. ولې بیا څه چل شو؟ راتلم نو یو دوه مشروټان راته ولاړو چې ما ته وکتل نو وایي د ګوړې صابونې ته وګوره او د کیټ واک ته وګوره. بیا څه وشو؟ نو بیا څه ما ورته وویل چې ما ته لګیایي ځان نه خبر نه چې د سړو په جامو کې هیروین ښکارئ. بیا مې ورته دا وویل چې ورشئ لاړ شئ کور کې د ښځو جامې او کالي واچوئ او راځئ راپسې. زه به هم تاسو ته دغه وایم چې امزول ووهئ لاسونه. نه مړې داسې به دې ورته نه وی دا خو د نن سبا فیشن دی. زه مړې تندر دې پرېوځي په داسې فیشن چې اډو پوهېږي نه چې په ځان کم عمل وکړو. او رښتیا یې هغه د هالیوډ هیرو مې هم لیدلی و. چېرته؟ خیر خو دی داسې ناکله راته پوس دې ونه کړو؟ نه نه مړې بس هسې تپوس مې وکړو. خبره دې هسې وکړه او که په پیسو خو یو خبره مې ضرور واوره چې د ګل په مخ پرته پرخه د هرې هغه ماشي نه خبرې کوم چې د هغې نه ګیر چاپېره بنګېږي را بنګېږي. ښه در باندې پوه یم. نه مړې اوس خو لا پسې تړه مه که نه.
یا خلک راشئ دا وګورئ جنۍ خو لاړه نیازبینه شوه. او مای ګاډ. چپ شه دا خلک پسې وایي. خلک پسې وایي. اکمله بچې، نن زما د بچۍ د مرګ بل کالم پوره شو او زما د سترګو مخکې داسې اوړي راوړي لکه چې اوس هم ژوندی ده. بابا جان، هغه په جسماني لحاظ مړه ده، خو په روحاني لحاظ باندې زموږ په زړونو راج کوي راج. وګوره بچې، ښه بني ادم دې ته وایي چې د مرګ نه پس هم څوک هېرولی نه شي. بابا جان، که هغه زموږ نه هېره شوه نو داسې به وګڼو لکه چې موږ نه خپل ځان هېر دی، خپل ځان. بلکل، موږ نه به خپل ځان څنګه هېر شي. خپل ځان هېرول څه اسانه خبره نه ده بچې. هلو. هاي. ته هم هغه یې که نه هغه جی ستاسو نوم وصال دی که نه؟ ایگزیکټلی. یو مشوره درکړم. ولې نه؟ ته خپل نوم بدل که. چا ویلي دي څه؟ چا؟ ما هر فرینډ. جی ته د وصال په ځای زوال نوم کېږده. بل چې کله م زه دلته نه تېرېږم نو ته دلته ولاړې او د ځانې په شانتې اخوا دېخوا ګورې. ته دلته ایجوکیشن دپاره راغلې او که د څه لټون پسې. زه د چا په انتظار یم. د چا؟ ښه اوس پوه شوم. نه جی، تاسو بالکل په غلطه یې. نه جی، زه بالکل صحیح ورسېدم، خو په یو پین کار نه کېږي. ته ورشه او د مور او د خور نه کالي پټ کا او هغې له ورکه چې دا زما د مینې تحفه ده. ټیک شوله؟ او وی رښتیا ما یو فلم کې مې هیرو داسې کتلی و چې جینۍ د پاره دا کړي او په خپل میشن کې ډېر کامیاب شوی و. ته هم کامیاب شي. بای. وایه که نه اشنا څه ډېر خفه ولاړې. خو دې نه کته اکیټ بیا په واک راغلی وه. نو بیا خو تخته مانګه که چېرته هم نه خوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس دی دا جوړه ده که نه؟ ویې ګوره ښه خوښه دې شوه؟ ډېره زیاته مې خوښه شوه. هسې زربینې یو تپوس در وکړو. قسم په خدای ډېره موده پس مې ستا په شونډو خندا وکړه. ما بار وخندل حمیده، خو څه وکړم، زما هرې خوشحالۍ ته هرې خندا ته غمونه لارې نیسي. زرمینې که زما په وس وې نو قسم په خدای که یو غم هم ستا نږدې راغلی خو زه څه وکړم، د غمونو وجود نشته. وجود یې نشته، خو ساه مې ډېر دروند دی، ډېر زیات. زرمینې نن خو یو عجیبه واقعه وشوه. څه واقعه؟ ما چې کپړه اخیسته که نه تا لپاره نو هلته یو بابا هم و. بابا؟ او بابا
هلو ها بس زه درغلم. ها زرمینې دا خبره به ته بیا کوم ځکه چې دا ډېره دلچسپه واقعه ده، ډېره دلچسپه. خو یو خبره ده، دا به راته ته یادې ښه. زه راځم. ټیک ده. गिलाए जान निश्ता खपल